السلام علیکم. د کافی مدیر سي دا یو کلیپ ماته بار بار راسن کیږي چې په هغه کې یو مولانا صاحب لګیا دی او وایي چې په قرآن کې سوره نمل کې چې دا کم نمل راغلی دی نو د دې نه مطلب میږی نه دی، د دې نه مطلب انسان دی. او هغه په دې بنیاد باندې وایي ګوره دا خبره دغه مولانا صاحب د ځان نه کوي، یوازې دا د خپل نظریه نه ده، دا بلا شي خلک دی په دې دنیا کې چې په دغه نظریه باندې ولاړ دي او دا ډېر مخکې نه دي. او اغي دا وی چې دا اصل کې په دغه ځای کې یو وادي و چې دا غي نوم دی وادي نمل، او په هغه کې یو قبیله و، دا هغه قبیلې نوم بني نمل. اوس نمل خو په عربی کې وی میږي ده، خو دا د انسانانو د قبیلې نوم، په هغه کې د یو کس د یو انسان نوم نمل. لکه مثال کې تور پر مونږ په پښتو کې وایو کنه توتی خان. اوس توتی خو د زناور نوم دی توتی، خو د انسان نوم توتی خان دی، نو د دې مطلب دا نه شو چې دا توتی دی. یا طاووس خان، نو طاووس پیکاک اخو زناور دی، خو طاووس خان نو د دې دا مطلب نشو چې دا دغه زناور طرف ته اشاره ده، دا د انسان نوم دی. نو هغه وایي چې دغه شانت کې د دې وادي نمل کې چې کومه قبیله اوسېده بني نمل، نو په بني نمل کې یو انسان و چې د هغه نوم او نمل، نو نمل خو وایي میږي ته، خو دا دغه انسان نوم. لهذا د دې نه مراد انسانان دی. د سلیمان حضرت سلیمان علیه السلام په واقعه کې چې کوم راغلی دی دا انسان دی، دا میږي نه دی. نو اوس ګوره دا خبره زه تاته په یو څو پوینټس کې دننه کلیر کوم، زما خبرې ته غوږ کېږده او په غور باندې ته په سوره نمل کلاو کې او په سوره نمل کې به راواړې آیت نمبر 15 چې د هغې نه د حضرت سلیمان علیه السلام دا واقعه سټارټ کېږي. او ګوره زما خبرې ته اوس په غور باندې غوږ کېږده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا داود وسلیمان علما. ګوره په تحقیق سره الله تعالی وایي چې ما داود او سلیمان علیه السلام له علم ورکو، علم مې ولا ورکو. خو اوس علم څنګه علم ولا ورکو ګوره مخکې هغوی څه وي. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دا الله تعالی شکر ادا کو چې الله تعالی موږ له بلاشه نیککار بندګانانو باندې فضیلت راکو. بلاشه مؤمنان دي، نیکوکار خلق دي، الله تعالی ته نږدې خلق دي، د هغې نه سوا فضیلت موږ له راکو. د دې مطلب دا دی چې دا کم علم ولا الله تعالی ورکړی و کنه دا څه ایکسټرا آرډینري لیول والا علم و، څه ناشنا علم ولا خدای پاک ورکړی و. اوس دا څنګه ناشنا علم و؟ نو په هغې کې یو حصه ذکر د مخکې ورپسې په دغه آیت کې ګوره، آیت نمبر 16 کې وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. خبره ته وکړه وخه وای سليمان عليه السلام د داود عليه السلام وارث جوړ شو، داغه نائب جوړ شو. او بیا خلکو تسوي وقال يا أيها الناس، خلکو تسوي اي خلکو علمنا ما تخودل شوی، مونږ تخودل شوی، مطلب علم راکړل شوی دی. منطق الطير چې مونږه د مرغو په ژبه باندې هم پوهېدلی شو. اوس ګوره که فرض کا دلته کې د دې خلکو دا کوېسچن دی چې دا طیر نه دی مرغۍ، دم انسانانو په دغه ځای کې ګل سوارو ډېر زیات تیز به تلل، په آسونو باندې به ناست کار پسې به ډېر زیات تیز تله. نو څنګه چې یو سړی تیز دی نو مونږ ورته وایو هلکه سم د مرغۍ په شان الوځي، په رښتیا خو هغه مرغۍ نه. نو دغه شانته کې دام اشاره هغه خلکو طرف ته د انسانانو طرف ته، دا په حقیقت کې مرغۍ نه دي. خو خبره دا ده چې دې آیت کې سلیمان علیه السلام وایي چې ای خلکو الله تعالی ما ته دا علم راکو چې زه د دغه طیر د دغه مرغو په خبرو باندې پوهېږم. او د دې نه مخکې آیات کې تا ته ما وویل چې سلیمان او داود علیه السلام په دې باندې شکر ادا کړی چې په بلا شی نیکوکارو بندګانانو مسلمانانو مؤمنانو باندې الله تعالی موږ له فضیلت راکړی، داسې یو ایکسټرا آرډینري لیول والا علم یې راکړی. اوس ته ماته ووایه که فرض که دا انسانانو او د انسانانو په خبرو باندې دوی پوهېدل، نو دا ایکسټرا آرډینري څه ناشنا علم دی. ولې دلته کې عام خلک دا مختلف زبانونه نه زده کوي. زه انګریزي زده کوم یا زه عربي زده کوم، زه د عربیانو یا د انګریزانو یا سپینش زده کوم، د سپین والا یا جرمن زده کوم، د جرمنیانو په ژبه باندې پوهېږم. نو دا څه ناشنا کار ما وکړه، په دې دنیا کې بلا شي خلک کوي نه. ایون تر دې که تا ژبه زده کړې دی، که تا ژبه زده کړې نه وي که نه، او ته د انګریزانو یا د عربیانو خوا لاړ شي په باډي لینګویج دې پوهولی شي. ته ګورې نه یاره په ساوت افریقا کې هغه کسان چې ځنګلیان دي، ځنګلي زبانونه وایي، څوک یې په خبره صحیح پوهېږي نه، دا ویلاګرز هلته ځي د هغوی د باډي لینګویج نه د هغوی په خبره باندې ځان پوهوي.
نو انسان د انسان په خبره باندې پوهېدل دا دونه ناشنا کار نه دی، داسې ناشنا علم نه دی. البته که انسان دې لیول باندې ماهره شو چې د هر ځناور په ژبه باندې پوهېږي، یوه مرغۍ څه وایي، عام سپیرو څه وایي، یو طاووس څه وایي، یو طوطي څه وایي، خارو څه وایي، کوتره څه وایي، په دې باندې دی پوهېږي. دا ایکسټرا آرډینري لیول والا علم دی. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا داسې ناشنا علم سلیمان علیه السلام یادوي، دا هم په حقیقت کې د مرغو، دا انسانان نو، د دقې مرغو په خبره باندې پوهېدو. او ګوره دا خبره به تا ته مخکې نورم کلیر شي. په دې پسې چې کوم آیت دی، آیت نمبر 17 هغه څه وایي ګوره: وحشر لسلیمان جنوده. ګوره سلیمان علیه السلام له د ده د لښکرونه راجمع شو. کم لښکرونه؟ من الجن، د جنه، والانس، د انسانانو نه، والطیر، او د مرغونه، فهم یوزعون. او په دې کې دا کټګریز جوړ شوي. اوس ګوره دلته کې دا خلک وایي چې دا درې څیزونه چې کوم یاد کړی شو: جن، انس. جن مطلب مونږ په عربي کې جن پیریان، جنات، انس انسانان، او طیر مرغۍ. نو دا خلک وایي چې دا درې واړه اصل کې انسانانو طرف ته اشاره ده، دا په حقیقت کې پیریان نه دي. څنګه؟ هغوی وایي چې دا اصل کې په دغه ځای کې یوه قبیله وه چې هغه په غرونو کې اوسېدل او هغه ډېر زیات طاقتور وو، ډېر مضبوط وو، د هیکل وو، کارونه به یې ډېر ټیټ ټیټ او سخت سخت کارونه کول. نو څنګه چې یو سړی ډېر زیات تکړه مونږ ورته وایو هلکه سم زمری، نو په رښتیا خو هغه زمری نه وي. دقه شانتې هغوی ته خلک وایي چې هلکه دا سم جنات دي، سم تکړه دي. نو دا اصل کې هغوی طرف ته اشاره ده، دا انسانان. او دقه شانتې کې طیر خبره خو مې ورته وکړه چې دا طیر دا مرغۍ چې یادوي، نو دا اصل کې هغه انسانانو چې په آسونو باندې به یو کار پسې تلل او ډېر تیز به تله. نو مونږ چې څنګه په عامه پښتو کې وایو چې هلکه سمه مرغۍ د سم په اواز وي، په رښتیا خو هغه مرغۍ نه وي، خو انسان وي. دقه شان به هغوی تیز تلل، هغوی ته به خلک وایي چې هلکه سمې مرغۍ دي. نو دا طیر هغې انسانانو طرف ته اشاره ده. نو لهذا دا جن چې یاد شو چې سلیمان علیه السلام مخې ته دا درې واړه حاضر شو، جن، انس او طیر. نو دا درې واړه د انسانانو کیټګریز دي، دا د دې خلکو وینا ده. خو دا خبره غلطه په دې وجه باندې ده چې ګوره دا منځنی ټکی ته چې راوالي که نه، انس منځنی ټکی، یو طرف ته جن دی، بل طرف ته طیر دی، جنات او مرغۍ، او په منځ کې انس دی. نو د لیټریچر دا اصول دي که ته دوه خبرې په تشبیحاتو کې کوې، نو دا درېیمه به هم کې. لکه د یو د تشبیح ورکړې د جناتو سره چې ډېر طاقتور خلک دي، ډېر ټیټ کار کوي. بل د تشبیح ورکړې د مرغو سره چې هغه ډېر زیات تیز دي، طیر سره. نو د منځنو لم چې عام کسان دي، دوی لم څه تشبیح پکار و، دوی ته بیا انسان ټکی استعمالول نه و پکار. او که تا انسان ټکی استعمال کو چې هغه ریل ټکی چې هغه په حقیقت کې انسانان دي، نو بیا دا تا تشبیح استعمال نه کړو، نو بیا د نورو دپاره هم تشبیح تا نه شوی استعمالولی. لکه ګوره یار ته زما په خبره جوړ نه پوهېږې، زه تا په مثال پوهه کړم. مثال کې طور پر زه دا ته ویم چې یاره زه د یو 3 قسمه سپیشیز سره ملاو شوم. کم 3 قسمه؟ هغه یو انسانانو، هغه دویمه کیټګري چې کوم هغه انګریزانو، او دریمه کومه کیټګري چې ونه هغه پنجابیانو. اسی مثال کې طور پر نو ته به ماته ووایې چې سر یا خود مذاق دی راغستی دی طنز کې، او یا غلط شوي. هلکه څنګه غلط شوم؟ دا تا چې ووایي چې زه د انسانانو سره، د انګریزانو سره، د پنجابیانو سره ملاو شوم، نو ولې د انګریزان او پنجابیان په انسانانو کې نه راځي؟ او زه تا ته ویم چې ګوره زما خو مطلب دا و چې یو دا سره سره خلک چې دي د دوی سره ملاو شوم، یو دا تور تور شانتې کې چې د دوی سره ملاو شوم، لکه انګریزان او پنجابیان، او یو د خپلو عامو کسانو سره کوم چې مونږ پښتانه یو، دې ته ما انسان ټکی استعمال کوو. نو ته به ما ته ووایې چې سر دا خبره دی په لیټریچر په دغه کې اصولو کې غلطه راځي. تا به بیا درې واړه په دقې رنګ په بنیاد باندې یاد کړی وی، یا د لسانیت په بنیاد یاد کړو، نو په هغې به دې یاد کړی وی چې پنجابیان، انګریزان او پښتانه، داسې به دې یادولې. ونس د انسانان وي نو دا تا ټوله سپیشي په دې کې راګیره کړه. اوس که ته بله کیټګري یادې، نو سپیشي به د دې نه جدا کړې، چا د دې نه جدا دي. زما په خبره باندې څه پوهېږې که نه؟ نو که زه انګریزان او پنجابیان او انسانان یادوم، زه غلط یم، ځکه چې دا دواړه په انسانانو کې دننه راځي. نو یو طرف ته تشبیح او بل طرف ته ریل ورډ، دا سیز په لیټریچر کې په ادب کې غلط راځي. لہذا دلته چې دا 3 ټکي یاد شوي دي چې د سلیمان علیه السلام مخې ته 3 واړه لښکرې جمع شوي، جن، انس او طیر. نو دا 3 واړه جدا جدا سپیشیز دي، جنات پیریان، انس انسانان، او طیر د مرغو لښکر، د سلیمان علیه السلام د مرغو لښکر. نورم که مونږ په دې کې کلیریټي وغواړو که نه چې نور کلیر شي، نو هغه به پسې مخکې بیا لاړ شي. مخکې پسې څه شی دی؟ په دغه ځای کې اوس چونکې په ځناورو باندې سلیمان علیه السلام د الله تعالی داسې علم ورکړی چې په هغې باندې حکومت کوو، د هغې په ژبه پوهېدو. نو په هغې کې اوس د مرغۍ د دقې نمل ذکر راځي، کم نمل چې دی یادوي چې دا انسان و، انسان طرف ته اشاره ده. نو په مخکې آیت کې ورته ګوره، آیت نمبر 18: حتی تر دې اذا آتوا علی وادي النمل، چې کله دوی وادي نمل، اقا وادي نمل یادې هغې ته راورسېدل.
قالت نمله نو باغي کې یو نمله وی چې دلته کې دا یو ګروپ وي چې دا انسانان دي دا انسان او دا غي انسان وي او موږ وایو چې نه دا میګیو سی وي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم خپل کورونو ته دغه باقی نمل ته وي دغه میګیانو ته موږ خو میګیان وایو دغه نور چې کوم ګروپ دی وی چې نه دای انسانانو ته وي چې خپل کورونو ته نه نوځي لا يحتمنكم سليمان وجنود حوت د سینې چې سليمان عليه السلام او د هغه لښکر تاسو د خپل خپو د لاندې گیر کی کرشم کی خرابم کی اوس ورپسې غوږ کې دا ټکي ما بیل پرې خو دا اهم دی ځکه وهم لا يشعرون د خبره ته غور کوخه وهم لا يشعرون او حال دی چې غوږ د دین خبر نه اوس فرض کا دی وادي نمل کې چې کوم ذکر د نملتون کېږي دا د انسان په باره کې دی دا خبره د انسان په باره کې ده نو آیا دا پاسبل ده چې د انسانانو په یو ګروپ باندې په یو لښکر باندې بل لښکر د پاسه تیر شي کرشم کی مړیم کی او وهم لا يشعرون هغه ته پته مونږ لګي چې مونږ غلط مړ کړو دا په تاریخ کې چرته شوی دي غټ پټ انسان نه غټ پټ انسانان پوره وادي د پوره بنی نمل پکې پروت دی قبیله دا د دوی د وینا مطابق او دا غي د پاسه نور انسانان تیر شو او وهم لا يشعرون هغه ته پته ونه لګي چې مونږ دا خلک کرش کړ دا صرف پاسبل ده چې کله په دغه ځای کې میګیان په میګیانو خلک خپې کېدي نو پته ورته نه لګي او بل خبره دا که په تاریخ کې توګل نو په وادي نمل کې بنی نمل نوم انساني قبیله وا د دې مونږ سره اتنټیک هیستوري نشته او د هغه د پاسه خبره دا چې دی وادي نمل ته د دغه ځای خلکو په خپل د هغه د خلی مطابق دا د هغه وینا ده چې دې ته مونږ وادي نمل ځکه وایو چې په دې کې میګیان ډیر دي میګیان به ډیر دي ځکه وته وادي نمل وای دا تقریبا آی تھنک سوچ شام کې ده نو د دینه دا ظاهري کی چې عمده قوم میګیان کوم چې خپل میګیانو ته وی چې سليمان عليه السلام لښکر را روان دي او د سینې چې په خپل خپل د لاندې مګیر کې کرشم کې او وهم لا يشعرون او ته پته مونږ لګي لہذا خپل د کورونو ته خپل د سروت ورننه وځي زما کوته خبره کلیر شوله اوس په دې پسې یو خبره یو ابجکشن بلم د چاغوي چې د حدود نه ده دا خلک وي چې دا حدود چې د سليمان عليه السلام په دې لښکر کې دا جن انس او طير هم زیات کونو په دې طير کې چې دا کم حدود قدام انسانو چونکه طير انسانانو مرغۍ نه وي او په هغه کې ابجکشن دی دا چوتای چې تاسو کوی چې دا حدود مرغۍ و نو دې چې لاړې او د بلقیس هغه حکومت وکړو چې باغی کې خلک لګیا دي یو لوی حکومت د پوره سیستم نظام قائم دی یو پولیټیکل سیستم چلیږي خو خلک پکې د نور عبادت کوي یار حدود سره دون شعور په کم ځای کې سید زمون خو بومنو چې سليمان عليه السلام داغي په خبره د مرغو په خبره پیدو خدای مرغۍ سره دومره شعور په کم ځای کې چې یو پوره په پولیټیکل سیستم پیدو په بادشاہت باندې پیدو او بیا دام پیجندل چې دا د دې ملکه دا او بیا وته دام پته ولګي چې دوی توحید نه فالو کوي دا آتش د سورج پرست دي د نور عبادت کوي دا غته څنګه پته ولګي دونه ټرند څنګه کې دي شنو ګوره د دې وزته یو جنرال اگزامپل درکم د نن سبا زماني چې نن سبا د ساينټیست نه دي دا څومره زناور په کوم عجیب طریقو باندې ټرند کوي چې هغه ته انسان حق د خیران چې مثال کې تور پر د شاتو مچي راواله ز په یو بیگ کې تا تقدمه نارکاټکس د نشي سيزونه میت امفیټامین او کوکین دا د نشي های لیول والا سيزونه دي پاوډر وته په ساده زبان کې وایي دا ته په یو بیگ کې एकदम تی د بار نه پته نشي لګولې دا انسانان دا ساينټیست مچي نه دي د ته ری انفورسمنت یو طریقه وي ریوارډ سیستم په ترو باندې دا مچي دوی د ټرین کې چې په بیګونو او په پلاستیکو او په سيزونو کې دنه میت امفیټامین او کوکین دوی ټریس کولای شي دا مچي ټریس کولای شي نو اوس به تاسو چې دا خو مچي دی یار دا خو چې انسان ته پته نه لګي نو د څنګه پته ولګي د کې د کم ځای نه دونه شعور را دي دا ټرین کیږي زمارورا نو چې یو انسان د دې زمانه ساينټیست ټرین کولای شي او په هغه زمانه کې سليمان عليه السلام الله تعالی د علم ورکړو چې هغه په شکر وباسي چې الله ستاسو شکر دې بلاشه نیکانو بندګانانو باندې د مال فضیلت راکو نو هغه لیول علم بدون ایکسترا اورډینری علم نو چې هدهد دې ټرین کړو الله تعالی دې ټرین کړو چې هغه په توحید پیدو هغه باغ بادشاہت نظام باندې پیدو ملکه پیجندل او په دین پیدو چې دا توحید پرست نه دي د نور عبادت کوي نو بیا دا پاسول نشي کېده لہذا کومه په منطقي او په عقلي دلایل باندې وګورو نو چونکه په احادیث کې خود دې زیات ذکر نشته په اسرایلی روایت کې شته واغه طرف ته لازم په دې کې یو خبره ماته بلم را یاد شوله خو چونکه هغه د ایتیستو لپاره دلته کې چې کوم د سليمان عليه السلام په باره کې ذکر د وادي نمل کې چې دی کې دی باندې یو اعتراض دی خو هغه د هغه ایتیستو چې کوم لګ او خيار دي زمون په دې پښتنو کې چې زیاده تر کم زین راغلي دي کنه ایتیست دا ډېر نالایق دي دا په دې نه پیږي
دا کلیکچر زما په اردو کې یا په انګلیش کې نو بیا مې پکې هغوی ته اشاره کړې وه چې دا وګوره تاسو چې کوم کوېسچن کوئ که نه چې نعوذ بالله قرآن د بایبل نه کاپي شوی دی نو راشه په دې ځای کې هغه پوینټ دی خو زه اني هاو چونکې دلته کې زیات خلک اوس د هغې سره تعلق نشته دی او د زیاتو خلکو ایکسپلینیشن هم دا غوښتو دا کلیپس را لېږل او زه منشن کول او د بلاریسه دا خلکو دا سیز کو د سټوډنټس کو چې د دې ایکسپلینیشن چې دا نمل انسان د حقیقت کې انسان طرف ته اشاره ده کنه دا میږي دی نو هغه چې مونږ په عقلي دلایل وګورو میږي طرف ته اشاره او سليمان عليه السلام له الله تعالی دا پاور ورکړو او داوود عليه السلام له ورکړو دا غي आवाज کې دا غي په आवाज کې دومره کولاوه دومره اټریکشن په کې چې مرغۍ به د پاوا کې ودرېدلې معجزات نو د سليمان عليه السلام له الله تعالی دا پاور ورکړو چې جنات داغه د انډر د مرغۍ داغه د انډر زناورو په خبرو باندې پیدلو داغه په حکم باندې به هغه نظام چلولو او داغه د حکم تعمیل به کولې شو وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير واحسن الجزاء